په نامه د لوی څښتن تعالی چې څوک ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذات ده، چا چې اسمانونه، ځمکې، عرش، کرسي، لوح او قلم پیدا کړه او انسان ته یې د قلم ښودنه وکړله. نن د انټکام ګرامر کلاس سټوډنټانو سره یو وړه شانتې پارټیم هم لرو او وړه شانتې مشاعره، اسلامي مشاعره هم لرو. موږ سره اوسېږئ. اولین شعر به زه اسلامي تاسو سره ډالۍ کم. مور او پلار مې صدقه شه ستا پر مینه، مور او پلار مې صدقه شه ستا پر مینه، ټول جهان کې راته ګرانې محمده. نظیف خان تاسو به هم یو شعر موږ سره ډالۍ کړئ. یس سر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه او زه به تاسو ته یو شعر، اسلامي شعر ډالۍ به کړم. مایک لږ ځان سره مخکې. یس سر. په مجلس د عالمانو به سره زر شي، که یې کاڼې او یا بوټې د صحرا. شعر کوم ماشاءالله ډیر زیات حد پروتو، انداز پروتو. عادل خان تاسو که چیرې یو شعر موږ سره ډالۍ کې مننه به مو وي. مایک ځان سره مخکې ونیسئ. محبت چې د آقا نه وي پکې، بس ایمان به خامخا نه وي پکې، نه محفل دی نه تقریر دی نه کتاب دی چې صفت د مصطفی نه وي پکې. ډیر ښکلی شعر او ډیر زیات وزن او قافیه لرونکی شعر. اوس به میرویس خان هم یو شعر موږ سره ډالۍ کړي. کوشش وکړئ مایک ما ته مه را فارورډ کوئ، بس داسې مخکې ځئ. صحیح ده؟ مایک واخلئ او مایک خولې ته لږ نږدې ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مایک لږ نږدې ونیسئ خولې ته. خدایا د بلال یو اذان له برکته، خدایا د بلال یو اذان له برکته، دغه سپینو نه خو مخکې دغه تور جنت ته بوزه. شعر و تاسو به هم یو شعر ډالۍ کړئ موږ سره. ډیره زیاته مننه سرجي، تاسو ته یو شعر ډالۍ کړم. ما رحمان ته څوک رحمان وایي کافر دی، ما رحمان ته څوک رحمان وایي کافر دی، زه رحمان د خپل رحمان عبدالرحمن یم. حقیقت ماشاءالله ډېر ښکلی شعر مو، حتی دې پورې چې د دو مورنۍ ژبه پښتو هم نه ده، خو بیا یې هم کوشش وکړو چې په پښتو کې تاسو ته یو شعر ډالۍ کړي. عمر خان نه هم ریکویسټ ده چې یو ښکلی شعر تاسو موږ سره ډالۍ کړي. ډېره مننه کوم. زه هم درته یو شعر ډالۍ کړم ملنګۍ پورې چې ملنګ سړی یم بادشاهي په لاس کې مه راکوئ، ملنګ سړی یم بادشاهي په لاس کې مه راکوئ، هسې نه ټول جهان لوګی کړمه د یار د سترګو.